واخله جانانا د ټوپک مینا بده ورک د ملک کړینا کلاس دی راکړو بیا به مړ یما زدې بد شو کتو بنا غورځوما په غړمبې د لو باندې ته چې د پښتون نارې وهي پښتونه ته چې د پښتون نارې وهي پښتون او پښتون هله پښتون شي چې پښتو ځان کې پیدا کړي چې ورته تیرا په کوڅو جارو کم چې ورته لارا په بڼو جارو کم قاصد ویل چې دی اختر لا راځي بیا به اختر کې مازدیګر لا راځي خو هغې ستاسو تصویران غوښتي دي سوی تازه ګلان غوښتي دي سوی تازه ګلان غوښتي دي یو دی په وخت د ځلکدن کې تصویر بل دی مخ پټ په سپین کفن کې تصویر بل دی د زلې دا تړالو تصویر بل په تختې د لمبولو تصویر دا شعر د مشر ورور دپاره چې هر څومره چې ستړی شي غږ نه کړي چې ستړی یم هر څومره چې ستړی شي غږ نه کړي چې ستړی یم او دا چې د پلار حق لري دغه حق بې شک لري ماسپخین سوری کاږه شو زما کاږه شو خپل وطن ته قدمونه یې خاورې د خاورې شي چې دا خورې دغه سرې شونډې تورې سترګې شنه خالونه په غاړه راځه جانانا خړو اوبو یوړم ماښام دی د سیند په غاړه راځه جانانا خړو اوبو یوړم ماښام دی خړو اوبو یوړم ماښام دی د حال ویلو څوک مې نشته د ګیلو ډک زړګی به تور لحد ته وړمه او د تور لحد غاړې ته راشه دیدن به نه وي راته پورته که لاسونه د مینې ساخو ادا کا مال د زلفو یو تاراکا چې مسافر شمنم لا بپې تړما تمرلا پټ په ګوټ کې کېدی نن تمبل مار جلې ګور تا کو زبینا अलबत्ता मैं इन्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूं। د مور او پلار حقونه چا دي پوره کړي د مور او پلار حقونه چا دي پوره کړي که یې سل ځله کعبې ته په ملا یوسې وی لږ چې چېرته ښکلی شي
ځان له څومره غلی شي او موږ د چا پروا نه کړو هر څومره چې ښکلی شي که صورت باندې جنت خدای ورکولی پښتنې پیغلې به ټولې جنتي وي